په مزار شریف ښار کې د تکواندو 14م پړاو او د پومسي لومړی پړاو سیالۍ د ګل سرخ جام تر نامه لاندې د بلخ ولایت په کوربتوب پیل شوې. دغه سیالۍ د 14 ولایتونو په ګډون د 14 لوبډلو ترمنځ به تر راتلونکو 3 ورځو پورې دوام ولري. 16مین دور مسابقات جام گل سرخ است در شهر مزار شریف با همکاری فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان و ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ راهنمایی گردیده و در این مسابقات 13 ولایت و 16 تیم و 100 نفر بازیکن اشتراک کرده. هدف از برگزاری مسابقات این است که تشویق جوانان و نوجوانان در رشته تکواندو و ولایت بلخ یک ولایت زون هستند که مثلا همچون مسابقات دائم الوقت میزبان شده و میزبان می شود. د بلخ ولایت د تکواندو رشتې د فدراسیون رئیس همداراز وویل چې په دغو سیالیو کې 100 ورزشکارانو ګډون کړی چې له منځه به 22 تنه د غوره لوبغاړو په توګه ملي لوبډلې ته د سیالیو په موخه واستول شي. 100 نفر اشتراک کرده و 32 چهره برتر انتخاب میشه. 32 چهره برتر که انتخاب شد اینه کسایی که اول میشن مستقیم میرن رنکینگ تیم ملی را میگیرن. عضویت تیم ملی را از خود میکنن. با بازی 32 نفری که عضویت تیم ملی را از خود میکنن که کسایی که عضو تیم ملی هستن که اونها مسابقه میکنن، اگر اونها جای کسایی که در تیم ملی هستن، بازیکنایی که در تیم ملی هستن گرفتن بازی واسه اونها اینا میرن در سفرهای خارجی میرن. ورته مهال هغه لوبغاړو چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې د خوښ دي او ټینګار کوي چې دغه ډول لا زیات پروګرامونه باید په لاره واچول شي تر څو لوبغاړي وکولی شي خپل ورزشي وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي. ما بسیار خوشحال هستیم که از این رویدادهایی که چهره برتر شناخته میشه از این کشور و در کشورها میتونه سفر کنه مسابقه کنه. ما خواهش ما از مسئولای فدراسیون همی است که این رویدادها را بیشتر و بیشتر برگزار بکنند تا ما بتانیم چهره برتر با کشور خود الگو قرار بدیم تا دیگرها بفهمند که در افغانستان هم ورزش قدرت داره. خوشحال هستم که در اولین دور جام گل سرخ در بخش مسابقات پومسه حضور دارم، به خاطر از اینکه اولین دور است که ما در یک ولایت میایم به خاطر مسابقات پومسه و در کابل مسابقات برگزار میشد. ما آرزوی ما بود که یک روز بتانیم در ولایت هم بریم به خاطر مسابقات پومسه. د ګل سرخ جام سیالۍ په بلخ ولایت کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ولایتونو ترمنځ د لوبغاړو د سفر لپاره لا زیات خوندي چاپیریال برابر شوی دی.